2023 ورلد کپ شروع شو ولنی میچ پکې د انګلند او نیوزیلند ترمنځ و کرکټ مینوال چې څومره مو هغه دغه میچ ته ډېر زیات په انتظار او ډېر زیات په تمه و چې ډېر زیات یو ګرم میچ به کېږي ډېر زیات یو ښه میچ به کېږي ولې چې د انګلند او نیوزیلند هر کله چې میچ راشي نو ښه میچ کېږي 2019 ورلد کپ کې که موږ وګورو انګلند او نیوزیلند ترمنځ فاینل لوبه راغلې وه هغه ډرا شوې وه بیا سوپر اوور راشو د هغې نه وروسته بیا انګلند ته په څلوریزو باندې میچ ورکړو چې زیاتې څلوریزې کم ټیم والي نو موږ ویل چې هغه شان ګرم میچ به وشي خو ډېر وان سایډ میچ وشو دغه سکور کارډ سره شریکوم او د هغې نه علاوه د پاکستان او د افغانستان سبا سیمي فاینل دی په چاینه کې په ایشین گیمز کې هغې باندې هم خبرې کوو د هغې ټیم هم درسره شریکوم خو دغه سکور کارډ سره شریکوم انګلند ټیم ولنی بیټینګ وکړو 202 سکور یې وکړل 9 لوبغاړي سوځېدلي 50 اوورونو کې جوړور پکې 80 کړي جوش بټلر پکې 43 کړي دي او بیرسټو پکې بیا 3 سکور کړي دي د دې علاوه پکې نور بیا ښه بیټینګ چاند دی کړی نیوزیلند طرف ته راځو ټرین بورډ 10 اوورو کې 48 خور کړي دي یو وکټ یې اخیستی ده میټ هنري په 10 اوورو کې 48 خور کړي 3 وکټ یې اخیستی او کلین فلپس په 3 اوورو کې 19 ور کړي دي او 2 وکټ یې اخیستی دي نیوزیلند بیټینګ طرف ته راځو چې ډېر وان سایډ میچ شو یعنې ډېر کمزوری بالینګ د انګلند بالرانو کو دغه وکټ چې کومه ده دغه وکټ د انډیا چې څومره هم دغه وکټ دي د بیټینګ دپاره سازګار دي په دې باندې بیټینګ کېږي ډېر زیات سکور پې کېږي تقریبا 300 او انګلند ټیم چې څومره مضبوط ټیم دی هغه د دې ټورنمنټ فیورټ ټیم موږ ته ښکاري ځکه چې د هغې بیټینګ هم مضبوط دی بالینګ یې مضبوط دی خو ډېر وان سایډ میچ شو کاره بالینګ وکړو ډېر د حد نه خواته بېکاره بالینګ یې وکړو ځکه چې یو وکټ یې وټ شوی و او د هغې نه خواته 283 ریکارډ پارټنرشپ یې تقریبا چې په دویمه وکټ باندې دا ریکارډ پارټنرشپ شو په ونډه کې 283 نیوزیلند دغه 283 هدف په 14 اوورونو کې پوره کړو یو لوبغاړی سوځېدلی ویلیام چې په هغه په 0 باندې وټ شوی او ډیون کونوي 152 سکور وکړل په 121 باندې باندې ریچن رویندرا 103 سکور وکړل په 6 باندې باندې او ډېر زبردست ویل پلیډ مونږ نیوزیلند ټیم ته یو چې نیوزیلند ټیم ډېر په زړه پورې لوبه وکړه خاص کر ډیون کونوي ریچن رویندرا دواړو بیټسمینانو پکې سلیزي والي ډېر وان سایډ ویچ شو خوند او مزه ډېره زیاته نه وه سبا بل میچ دی په ټورنمنټ کې ډېر غټ میچ دی پاکستان او د نیدرلینډ همدغه ټیم باندې شروع کېږي او بل سبا بیا د افغانستان او د بنګلادیش دی خو په چینه کې چې کوم ایشین ګیمز روان دي په هغې کې سبا سیمي فاینل د پاکستان او د افغانستان د ټیمونو د لوبو ته د لوبو رنګ ورکوي نفرت رنګ مه ورکوئ نو کوم ټیم چې موږ ګټي دواړه به سپورټ کوو افغانستان وګټي هم سپورټ کوو پاکستان وګټي هم سپورټ کوو او دغه میچ په ټیم او د افغانستان او پاکستان ټیم په دغه 3 بجې باندې شاوخوا شروع کېږي نو دغه د ننني میچ سکور کارډ او د افغانستان او پاکستان میچ ټیم چې تاسو سره شریک کړو د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج ته سرفال وکړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم د الله په امان